یو لاروی موږ د خپلو کورونو له څنګه په دیره کښې ناست وو، له پاسه یو لاروی راغی، د ونې ډډې ته یې ډډه ولګوله او ډوډۍ یې پرانستله، د څه سره یې په خوند خوړله. موږ وږي تږي وو، هغه ځان موړ کړ او یخې اوبه یې وڅښلې. موږ روژه وو، هغه بوزه وو، ځکه چې په مسافرو باندې روژه نشته. لاروي وویل ما ته د خوړلو اجازه شته او تاسو ته نشته؟ ما ته خدای خواړه او اوبه روا کړي دي، په تاسو یې ایساري کړي دي. دا د خدای قانون دی، د دې قانون په رمز او معنا پوهېدل پکار دی. د خدای کارونه بې حکمته نه دي. تاسو د دغه عملیې تعلیم په اصلي معنا په ښه فکر وکړئ. تاسې ولې وږي یاست او زه ولې موړ یم؟ زه په کار او مقصد پسې روان یم او تاسې ځای په ځای پراته یاست. ستاسو حرکت لنډ دی ځکه یې وږي کړي یاست. تاسې د خدای قانون منلی دی مګر پرې پوه شوي نه یاست. زه راوګرځېدلم چې تاسې په دغه راز پوه کړم او له لوږې نجات ومومئ. پاڅېږئ، روان شئ او لرې ځای په نظر کښې ونیسئ. لوږه او تنده په توقیف او سکون کښې ده، په حرکت کښې نسته. لوږه او تنده په توقیف او سکون کښې ده، په حرکت کښې نشته.